سلامونه د نن خبره ننني بحث ستړي مشي د ثبات او همپالنې ټیم وایي که تر راتلونکي شنبې پورې ټاکنو کمیسیون شکی رای او یا هم د دوی په وینا ناپاکې رای له پاکو رایو نه بېلې نه کړي نو دوی به په لویو اعتراضونو باندې لاس پورې کړي. دا به داسې حال کې ده چې ټاکنو کمیسیون نن ویلي دي چې ډېر ژر به د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. ټاکنو کمیسیون ویلي چې په اکثرو ولایاتو کې د رایو بیا شمېرنې بهیر هم بشپړ شوی دی. د ټاکنو کمیسیون مشرې تېره ورځ د افغانستان د دفاع له وزارته وغوښتل چې د ټاکنو د ټاکنیزو مرکزونو او د ټاکنو د دفاترو د امنیت په خوندیتوب کې او د دغې پروسې په کامیابۍ کې د افغانستان د پوځ د مشر په توګه یا د پوځ د یوې ادارې په توګه ورسره پوره همکاري وکړي. د نن خبره په ننني بحث کې پر همدې غږیږو. په بحث کې را سره دغه دوه ښاغلي مېلمانې دي، مدني فعال او د چارو شنونکی ښاغلی برهان الدین سیرت صاحب او همدارنګه د چارو شنونکی او مدني فعال ښاغلی نقیب احمد اتل صاحب. زه شکرالله پاڅون یم. تاسو دواړو ښاغلو ته ستړي مه شم. بخیر راغلی. ښاغلی اتل صاحب، روان وضعیت کې موږ تحلیلو څه ډول یو نچوړ ترې رایستی شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسې د انعکاس راډیو تلویزیون درنو لیدونکو ته او سیرت صاحب ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. او که رښتیا هم سړی دغه اوسنیو حالاتو ته تم شي او لږ په ځیر ورته وګوري، لکه څنګه چې تمه توقع وه د ټاکنو د کمیسیون نه یا د دغه پروسې نه، د ولس هیلې او ارمانونه لکه څنګه چې په زړه کې پراته وو چې دا ټاکنې به ډېرې زر پایلې اعلان شي او د افغانستان راتلونکی سرنوشت دوی چې په خپل لاس باندې څوک ټاکلی هغه به اعلان شي، خو داسې ونه شوه. بدبختانه ډېرې وځنډېدې او په بیا ځنډ کې دلته ځینې نور سړی کولی شي ووایي چې نور هیوادونو مداخلې هم پکې داسې ګونګوسې وي چې دا هم فشارونه دي، بهرني فشارونه، دا څه کورني فشارونه دي. مثلا منم او نه منم دا قضیې هم پکې رامنځته شوي. اوس دغه اختلافات چې رامنځته شوي دي او دا ځینې ګواښونه پکې دي، بیا د دفاع وزارت دا د وزیر سرپرست وزیر کومه ګوڅنډنه چې وه دا هم بې څه نه وه. ځکه هلته ټاکنو کمیسیون وایي چې زموږ نه د ننګه وکړي، زموږ د پایلو د اعلان نه، او یا د موږ ته دوی اجازه راکړي چې هغه اووه ولایتونه چې دوی انحصار کړي دي هغه ثبات او همپالنې ټیم چې موږ خپلې پایلې اعلان کړو. رښتیا یو دا یو کشاله ده، یو لانجمنه موضوع ده او د دې د حل دپاره لګیا دي په خپله ځینې ټیمونه په دې باندې کار هم کوي چې څنګه کولی شي د بمبس نه یا د دې د لانجې نه کشالي نه ځان راوباسي. ما وویل مخکې چې داسې تصور نه کېده. دا افغانستان دی، په دې هیواد کې هره شیبه هر څه پېښېدونکي دي. که بحران هسې دوام ولري، دوی د ټاکنو ځینو ولایتو کې ټاکنیز مرکزونه نه پرېږدي یا دفترونه نه پرېږدي، پوځ مداخله کوي، د پوځ مشر وایي چاته دغه ملي پروسې د بدنامۍ اجازه نه ورکوي یا د خرابولو ګډوډولو اجازه نه ورکوي. ټاکنو کمیسیون هم د افغانستان له پوځ د وطن د پوځ په توګه ترنه د همکارۍ غوښتنه کوي. بل خوا ولسمشر هم تېره ورځ ویلي چې هېڅ داسې ګواښ او خطر نه ویرېږي یا چا داسې احساس نه کوي چې ګوندې څوک دې دغه ملي پروسه ورته بدنامه کړي. دا هر څه کوم لوري ته موږ روان یو؟ نو دلته د ولسمشر خبرې چې دي، بیا د پوځ د مشر خبرې چې دي، بیا دلته چې د یوې ټاکنډلې خبرې چې دي، دا سره ضد او نقیض خبرې دي. ځکه هغه ټاکنډله وایي چې دغه اوس لانجه په 3 لکه رایو باندې واچولې، که تر شنبې پورې دا 3 لکه رایې مشکوکې رایې دا معلومې نه شي، نو موږ دا انتخابات یا دا ټاکنې د پایلې نه منو، تحریموي او مظاهرې به وکړو، دا به وکړو. دا ګواښونه مخکې هم کېدل. ګوره تاسې دا اول ځل نه دی په افغانستان کې. هره ډله چې بایلونکي دا مغه معنا لري که نه، هغه پښتو کې متل دی یو سړی چې سین ویسي هر شي ترلاسه شي. نو دلته یو بد فرهنګ دا رادود شوی چې څوک کله یو څه شی په طبیعت باندې برابر نه یا پکې ماتې وخوري یا ناکام شي. تاسې وګورئ که په ټولګي کې یو سړی ناکام شي، هغه هم بیا دا خبره کوي چې ولا دې استاد خو ما زریم ورکړی وه، پرچم یې ښه وه، او که پوهنتون کې هم واصلي پرچم یې ښه وه دا او بیا هم زه ناکام کړی، ولې ناکام کړی؟ پرچې چې راوباسي سوالونه د هغه کلي سره دغه کې مطابقت نه لري، خامخا به ناکامي. دغه شیان پکې شته. اوسنی وضعیت رښتیا هم د اندېښنې وړ دی او په کار هم دا ده چې
چې دومره به اول نه وی ځنډېدلې هغه ټاکنې په ټاکلي وخت باندې دا پایلې باید اعلان شوې وی ځکه چې څومره موږ پښتو کې بل متل چې خندنی شي چې ځنډنی شي خندنی شي نو دا چې څومره اوږدېږي دې کې بهرنۍ مداخلې هم زیاتېږي کورنۍ دسیسې هم پکې رامنځته کېږي ډلې ټپرې هم پکې دغه کېږي رامنځته کېږي دلته بیا مثلا ځینې خلک غواړي چې ځانونه یا په وسلو باندې سنبال کړي ځکه دوی چې راوځي په د شهیدانو په اونۍ کې دا لنډغري کوي نو په دې کې خو خامخا کوي اوس دغه د ولایتونو د مرکزونو بندېدل دا په خپله دې معنا لري چې هېڅ قانون دلته خلک نه مني صحیح چې زړه غواړي نو که زه یم خیمه هر څه منم که زه نه یم بیا هېڅ نه منم که نه که پایلې دي کار شی دی نو رښتیا هم خدای دا بحراني حالت ته دا وضعیت نه بیایي ځکه اوس چې د حالاتو نه معلومیږي داسې د خلکو ته به ډېر تشویش هم نه ورچوي د افغانستان سقوط نه کړي ښه 2014 کې هم همدغسې وشول نو دا سیاسیون دي دوی به سره بیرته سبا جوړجاړي ته رسیږي همدا ډاکټر عبدالله به د یو وزارت یا دغه شیان اخلي ځکه نور نړۍ کې اپوزیسیون اصول دا دي چې کله تا سره څوک مقابل کې ولاړي بیا هغه ماتې خوړونکې ډله چې څوک چې چا ماتې خوړلې دا نورې راولي ځان سره په دې حکومت کې سهم ورکوي دې ټولو ته سهم رسیږي ځکه دا حکومت خو ځان ته اشرف غني نشي کولی او نه یې ټوله د دولت سازان دي چې دا په چوکیو ناست او دوی به حاشیې ته پاتې داسې هم نه ده په دې هغه هم د افغانستان خلک دي د افغانستان وګړي د هر افغان په توګه حق لري چې راشي دلته خدمت وکړي نو خدمت د زور د لارې نه کیږي دوستم یو ځای اختارونه ورکوي حکمتیار بل ځای اختار ورکوي دې اختارونو او دې لاریونونو او دې وسلو او خو د افغانستان دغه حالت ته راورساو چې موږ اوس ناست یو ولسمشر او ولسکشر ټول لګیا د سوال کوي د افغانستان دپاره چندې راټولوي که دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو خو د بدو بتره ورځ راځي د دې نه په موږ بترې ورځې راشي تاسو وګورئ په دې کم وخت کې څومره بحرانونه رامنځته شو څومره مشکلات او ستونزې جوړې شوې اقتصادي رکود دی مثلا هغه زمونږ بازارونه تاسو وګورئ د اقتصاد دا کوم حالت ته راولوېدل په هر لحاظ باندې ګوره دا تاثیر کوي په یو هېواد کې طبعا زمونږ ډیپلوماټیکې اړیکې د نورو هېوادونو سره وګوره په دې باندې طبعا بد تاثیر کوي نو هغوی سره دا زمونږ د حکومت د ظرفیت یا د خلکو خوا مېړانه وکړه مثلا بیا د ټاکنو کمیسیون زړه نازړه او بیا مثال اعلان کوم اعلان نه کوم هلته بیا یو کس راشي یو وادي دغه پکې راپاڅېږي یو کمیشنر چې هغه ځینې رازونه افشا کړي یا هملته نورو ته ګواښونه دړکې ورکوي دا په خپله رښتیا په دې وضعیت باندې بد تاثیر یو وضعیت موږ په کور کې تحلیله له 2014 کال سره شباهت شته او یو شباهت د 2014 کال سره دا ده چې هلته به ما وویل چې دا خو ډلې او ټپلې وي تنظیمونه اوس په همدا حالت رواني هلته دغه زورواکي ښه په اوج کې وو له بده مرغه به و چې ولسمشر کرزي ټول پړسولي وو په هر لحاظ په مادي لحاظ او د وسلو په لحاظ او امکانات او قدرت او چوکۍ او موقف دا ټول ورکړي وو نو هغه بیرته یعنې داسې مجهز خلکو چې راپاڅې لاریونونه هم کول دفترونه بند اوس خو دا یوازې ګوره هملته ده څو د دوی چې کومې حاکمې نقطې دي حاکمان دي هملته په دې ځینو ولایتونو کې هملته حاکم دي خو زه څومره مطمئن یم یا فکر کوم هغسې حالت بیا راتلونکی نه دی چې هغه وسلې دي راوځي او لنډغري دي وکړي او بیا د څوک د پوځ سره مقابله وکړي د پولیس سره که نه خو دا حالت منګولې ده همدا لنډغر راووتل د شهیدانو په دا اونۍ کې ښار کې ګډوډي جوړه کړه او دغه پسې راووتل دا ځانګړې قطع ځانګړي ځواکونه دا خلک یې مهار کړل ویې تړل ویې وهل ویې ټکول نو دا څه ناڅه لارې ته راغلل اوس پوځ دغه حالت نه راوتی دی چې دا په ډار کې په ویره کې یو شی درته بل هم ووایم یو توپیر دا دی چې امنیتي ادارې اوس هم لکه ولسمشر چې وویل چې دا خپلواکي دي د مداخلې حق نه لري د دې خلکو د دې زورواکو لاسونه ترې لنډ شوي جنرال دوستم جنرال به پکې خو هغه دوستم ته وفادار نه دی د عطا محمد نور یو څوک به پکې د جنرال فهیم زوی پکې هغه استعفا ورکړه یعنې د هغې لاسونه د هغې زورواکو لنډ شوي دي چې اوس هغه ګواښ وګیر کوي او یا چاته تهدید متوجي نو لږ توپیر یې زه ګورم لږ نه چې ډېر ځکه دا پوځ هم اوس ما وویل چې بیخي په مستقل دی د چا د انحصار د زورواکو د انحصار لاندې نه دی هر څه پخپله ګوري خو دلته یو بل شی دی که زورواکي ورته وي خو ولس خو ورسره ولاړ دی یو ولسي بحران نه رامنځته کېږي درنه دوستم وایي چې که پوځ پر ما د کنداغ ګزار وکړو نو د مرمۍ ګزار به ورته ورکړل شي ولس ګوره داسې دغه مو کو سړی مشاهده کې ټول ولس هم ورسره ولاړ نه دی یوازې په خپله سیمه کې هغه خلک ورسره ولاړ دي چې د هغوی ګټې ورسره خوندي دي د دې زورواکو سره چې غصب یې کړی دوی ورسره لاس لري چې قتل یې کړی هغه
هغه قاتلین او هغه څوک چې د کوره تښتېدلي دي یا په نشهیي موادو کې لاس لري هغوی مجبوره دي ځکه همدا کاروبار دی د انسان وژل او تښتول او اختطاف او غلاوې هغه خلک ورسره دي هغه بانډونه نو هغه دا دوستم او امثالو هم یې کوي چې مرغۍ والوته دا بډې چې دا نورې چې ورسره دوی والوته که ځمکه هغه وایي که ځمکه واړو دوی والوته ځکه ټول خلک ورسره نه دي هر سړي ته د وطن ګټې مهمې دي هغوی شخصي ګټو په سر اخیستي دا خلک چې دا نه منم او دا د جنجال جوړوم او بحران رامنځته کوم او وسله راخلم هغه ملي ګټو ته ژمن خلک نه دي همدلته کې ولته کښېنه تا ته وزارت در کوم دا به قلارې ناسې ګوره شخصي ګټې شوې او دلته خبر د ملي ګټو ده د افغانستان ملي ګټې تر ټولو ډېرې مقدمې او محترمې دي هر چا ته هر افغان ته خو دغسې خلک چې دا جنجال جوړوي بحران رامنځته کوي دا یوازې شخصي ګټو لیونې کړي ده او مخکې دوی موږ کشکې دا نوې څېرې وي دا خو نوې څېرې دي دا خو د ارزیابي شوي دي د ټولنې ټول پېژندلي دي چې څوک د څه شي دپاره مبارزه کوي یوازې د قدرت لیوني دي یوازې د پیسو او شهرت لیوني دي شهرت خو یې ترلاسه کړی دی اوس وایي دا نه پوهېږم موږ دا چوکۍ او اقتدار نه لري دا به ډېر خوند لري البته نو چې دا ته یو سړی د چوکۍ نه کېباسي که هغه دوستم وي کبلي او کبلي نو هغه پې سر م ورکوي زه وایي مړ هم کوم قتل هم کوم جنګ هم کوم او بحران هم رامنځته کوم دوی چغې د بحران وهي هېڅکله بل چا یو عام ولس یو وګړی او ملک خو نه دی راپاڅېد هغه بېچاره خو نه دی ویل زه بحران هم دوی چغې وایي د بحران تشکر من نوشر اوسې ښاغلی سیرت صاحب ستا خپل تحلیل څه دی وضعیت نه آیا وضعیت د 2014 کال غونې بحراني کېدی شي بیا یو جوړجاړي ته تمه شته که نه ټاکنې به یو معلوم پایله ولري او معلوم لوری به ګټونکی اوسي بسم الله الرحمن الرحیم د اتل صاحب او درنو لیدونکو ستاسې په اجازه زه لږ ذره د اتل صاحب سره په دغه برخه کې زما نظر مختلف دی زه 2014 کال نسبت اوسني وضعیت ته یو فرق لرلوده بلکې مثبت فرق یې درلوده چې هغه وخت کې واک یې د ولسمشر کرزی و او کرزی صاحب نسبت غني ته یو څوک و چې هغه ډیموکراسۍ ته ژمن سړی و دیکتاتور نه و او د واک دومره علاقمند نه و لکه چې څومره ډاکټر صاحب غني دی نو هغه وخت چې دومره خطرناک نه فکر کېده اما اوس وضعیت نهایتا خواشینونکی دی او هغه وخت چې د ډاکټر صاحب عبدالله مخالفت یوازې بلکې اوس د ټولو نمایندانو مخالفت دی اکثریت نمایندان د ټاکنو د کمیسیون نه رضایت نه لري اکثریت نمایندان په دولت ساز نیوکې لري او موږ او تاسې ولیدل چې دولت ساز او ثبات او امپالنه او سولې عدالت دا درې هغه ټیمونه وو چې د میدان لوبغاړي ول تر ډیره کچې پورې قدرت هم د دولت ساز او د ثبات او امپالنې په لاس کې یو اندازه سول او حکمتیار صاحب هماغه څوک و چې خبره یې دغلته اورېدل کېده خو د حکومت په راس کې ولسمشر غني و تاسې ولیدل چې کمیسیونونه د فشار لاندې دي همدا اوس دننه په کمیسیونونو کې دهلیزونه مات شول خلوفونه یې چینلونه جوړ شول دوی نما سره ټول هغه څه دي چې دا ډېر زیات خواشینونکي دي د ټاکنو په ورځ د امنیتي ځواکونو د کوډ نه ښه پراخه پرېمانه تقلب وشو په عین وخت کې دا اوس چې موږ ځینې حرکتونه ګورو دا 2 ورځې کېږي چې زه په فیسبوک باندې ځینې تصویرونه ګورم چې هغه لیدلې خواشینونکي دي باید که زموږ اعتراض وي هغه باید مدني حرکت له مخې پر مخ لاړ شي زموږ په مقابل جانب کې چې کوم نمایندان هم دي چې هغوی نه کومه تمه کېږي هغوی هم په هغه ډول نه دي روان لکه کوم ډول باندې چې دغه وطن دغه ولسونه اړتیا لري په ټوله کې وضعیت ډېر خراب دی موږ او تاسې ګورو همدا اوس چې یو ورځ جانباز د ډاکټر صاحب عبدالله سره کینی چې کله د دولت ساز هغه ټیم دریځ ډېر کمزوری شي دا خلک پسې قوي شي فیسبوکونو پوسټونه یو بالاخره درز غوبل جوړ شي بس دا خلک پرېږدي لاړ شي ډاکټر صاحب غني سره ناست وکړي هغې طرف ته چې کله توله درنه شي بیا بیرته یعنې زموږ او ستاسې دا سیاست که ګورو دا وضعیت که ګورو دا زموږ او ستاسې په لاس کې نه دی دا دغه نورو خلکو په لاس کې دی کمیسیونونه هم د فشارونو لاندې دي هر څه ګډوډ دي خو بیا هم لکه اتل صاحب چې څنګه ویلې
وضعیت به تر دې کچې نه خرابېږي چې نړیوال به هم دا فکر کوي چې هغوی هم هغه څه چې دلته کړي دي هغه باید بالکل خراب نشي خو سم جوړېدو ته هم موږ څوک نه پرېږدي تر 2014 کال په ټوله کې وضعیت خراب دی خو بیا هم موږ هیله من یو چې د نړیوالو پوښتونکي نه ولې د کمیسیون پرېکړې ته درناوی نه کوي کمیسیون خو درګه دغه کوي که یو خبره وشي د کمیسیون کې خو د هر نومان د هر ټیم سړی پکې شته دی مشترک ټیم دی یا د ټولو په رایو باندې دا کمیسیون نه ټاکل شوي دي او بالاخره ځای د همغو خلک دي نو ولې کمیسیون ته صبر نه کیږي کمیسیون خو وایي چې موږ پاکې له ناپاکو بېلوو تاسو ته پاکه نتیجه وړاندې کوو اما صبر نشي کمیسیون هم د خپل طرز العمل سره سم نه دی روان کمیسیون په خپله تر ډېرې کچې پورې د دولت ساز د تاثیر لاندې دی دا په کوم استناد ویل کېږي چې دولت ساز تاثیر لاندې دولت ساز خو موږ یو عبدالله پکې دی که نه ګوره یو د عبدالله نوم یادېږي یو عبدالله په اخیستلو باندې دولت ساز نه دی توانېدلی ممکن دی د ډاکټر صاحب عبدالله سره یا د هغې په ټیم کې یا به نه خو ډېر خلک داسې فکر کوي چې دا د هغه طرف ته دی نور د هغې نه غیر کم کمیشنر غږ پورته کوي کم کمیشنر خبره کولی شي هر څه چې کېږي هلته څوک غږ نشي کمیشنر خو ګیله هم لاندوی نه کوي چې موږ کار ته پرېږدئ خو مسله هم دا ده اوس کمیشنر قانون ته هم پرېږدئ دا معنا دا چې دولت صاحب ورته وایي چې تاسو دوی کار ته کمیشنر سره په لومړي ورځ باندې چې کله انتخابات خلاص شول رایې وشمېرل شوې ټیبیانې مرکز ته لاړې بایومټریک کالې لاړې کمیشنر سره خو ټوله ډیټا پرته ده خو ابتدایي نتایج د اعلان کړي که نه کمیشنر صاحب ولې ابتدایي نتایج نه خو کمیشنر په خپل واک کې نه دی کمیشنر په خپل صلاحیت کې نه دی کمیشنر په یرغمل نیول شوی دی د انتخاباتو دارالنشا په یرغمل نیول شوی دی دلته د خلکو فشارونه دي چا باندې چا فشار په عبدالله دی د چا فشار په ننګ دی د چا فشار په نورثانۍ دی بس دا کمیسیون هغه څه چې مو تا تمه لرو هغه تمه چې ترېنه ولس لري کمیسیون هغه شی نه دی اما اوس خو چې کومې رایې دي بایومټریک رایې دي حساب معلوم دی کمپنۍ معلومه ده سیستم معلوم دی دا خو څه د 2014 کال انتخابات نه دي چې په صندوقونو کې پاڼې پرتې دي اما اوس خو ستا ګوته لګېدلې رایه د ګوتې نه معلومېږي خو رایه د ګوتې نه معلومېږي ولې ابتدایي نتایج نه اعلانېږي خبره په همدې کې ده سوال هم دلته دی چې ابتدایي نتایج جوړ دي آماده دي هلته دوی سره هر څه په بایومټریک آلې موجودې دي ټیبیانې ورته ورغلي دي نو ولې ابتدایي نتایج نه اعلانوي چې کله ابتدایي نتایج دوی نه پرېږدي وایي موږ نه پرېږدي که نه کمیسیون نن هم ویل چې موږ پرېږدي موږ پایله اعلانوو اما د مقابل معترض ټیم وایي چې نه که پایله دې اعلان کړې زه به لاریونونه راباسم او په هغه حرکتونو به پیل وکړم چې تاسې یې تمه که اوس خبره دا ده چې اوس فعلا کم دریځ نیول شوی دی د 3 لکه مشکوک رایو په سر ده دا 3 لکه رایې موږ او تاسې ګورو چې تر ډېرې کچې هلته د ملوک مشکوک اعلان کړې هغه وخت کې ګوره تر ډېرې که تاسې فکر کړی دولت ساز په دې باندې ډېر زیات خفه کېد د ثبات او همپالنه پرې خوشحاله شو سولې او عدالت پرې خوشحاله شو معلومه خبره چې دغه رایې د دولت ساز وي دولت ساز پراخه پیمانه تقلب کړی دغه 3 لکه رایې د دولت ساز دی او هغه ورته د کمیسیون ورته لګیا دی کار کوي چې دا رایې پاکې کړي او هغوی غواړي چې دا رایې ونه شمېرل شي د هغوی هدف دا دی چې رایې اول معلوم شي چې دا پاکې رایې دي یا ناپاکې رایې دي بعد دغه نه تاسو ابتدایي نتایج تشکر اتل صاحب ستاسو نظر د سیرت صاحب نظر په اړه څه دی سیرت صاحب نظر د په احترام سره اول خو به د خلکو ته دا منفي ذهنیت باید ورنه کړو که نه چې حالت بیرته خدای مکه دغه انارشیزم خواته روان دی ګډوډۍ خواته ځکه یو خو دا خلک په رواني لحاظ هم دې وطن کې جوړ نه دي که بیا موږ ورته ووایو چې داسې یو حالت راتلونکی دی دا هم زما په نظر داسې بېانصافي به وي که نه دا به حالات په خپله موږ څارو دا به حالات ثابته کړي چې بیا جوړ جاړی کېږي صحیح ده مخکې سیرت صاحب په خپلو خبرو کې څوک راځي امریکا یا مثلا بل اروپا هغوی موږ جوړوي څنګه چل کېږي دا به وخت ثابته کړي خو د وخت نه مخکې که سړی ووایي چې ولا حالات کړکېچن دي دا د خلکو ته د خلکو ما دغسې وویل چې هره ورځ د بم او غم شاهدان دي نو که داسې یو بله دغه ورته غوږ کې وڅڅوو که نه ممکن دا بیچارهګان نور هم د وضعیت نه دغه شي ډېر بد متاثره شي راځو دې ته چې یو دا د یو حقیقت دی حقیقت د ټاکنو کمیسیون سره دی تاسو یې پرېږدئ اوس هغه ادعا وي چې مثلا مخکې سیرت صاحب چې قلف مات شوی ګوره دغه هغه شیان هغوی وښودل چې قلف څنګه مات شوی چا مات کړی ولې مات کړی
هغې کې بیا هم څه ونه ویل چې دا خبره یعنې بیا خو ډاکټر عبدالله ته هم مناسبه نه وه چې د ترکیې په یو سفارت کې هلته ځي په ترکیې هېواد کې په تمسخر باندې دا خبره وکړي که نه چې د یخنۍ د وجې یعنې دا ثابته شوه چې د خلکو یخني شوي خو هغلته هغه څنګه چې دغه مهر ولاک هم هغسې وو یو خو ادعا یو حقیقت دی حقیقت بیا د کمیسیون سره دی هغوی وایي موږ پرېږدئ خپل کار ته چې موږ خپل کار په خپله په سمه توګه ترسره کړو او پایلې ته په خپل وخت اعلان کړو دا چې ته یې نه پرېږدئ هغه درته وایي چې دا ستا خبره کوي چې دا ته وایي چې پاکې او ناپاکې رایې خو درته وایي زه بېلوم په همدې پنجشیر کې پاکې او ناپاکې رایې په همدې دایکنډي کې په دې تخار کې درته بېلوم په همدې شبرغان کې په جوزجان کې درته بېلوم دا پاکې او ناپاکې رایې ته ما پرېږده چې زه خپل کار وکړم چې معلومې شي دوی نه پرېږدي مګر ما وویل چې اوس یو سړی چې سین ویسي هر خواته لاس اچوي دوی خو مقصد زور ټول هلته ازمایي دا د یو مسله راځو دا د کمیسیون د دغه خبره د مولانا عبدالله خبره خو په دې لاس کې خو دا 5 ګوتې هم برابرې نه دي همدغه کاندیدان ناستو تر حکمتیار صاحب او د دې استازي پکې حکمتیار پکې نه و استازي پکې و دا ټول ناستو د ډاکټر عبدالله په شمول د دې خلکو نه انټرویو اخیستل شوی دا خلک ګمارل شوي دومره چې په باوره وي اوس په اعتراض کې نه پتې رای ورکوله ولې د رای ورکول لکه نور د چې زموږ د ننګرهار ځینې خلک هم پکې کاندیدان بیا به دې ته رای ورکړې وه چې دا د ستا د ټیم په ګټه وي مثال دا خبره کېږي که نه دا خو دا تا خپله رای ورکړې دا معنی لري چې زه خپلې خولې پورې بېرته خاندم ملنډې وهم چې یو چاته د رای ورکړه د اعتماد را دې ورسره او بیا مثال دغسې هم کوي خو خیر دا موږ داسې هم نه وایو چې دا د کمیسیون دا ټول غړي فرشتې دي که نه داسې هم نه ده سړی به په دې هم سترګې نه پټوي خو د یو ټیم د حاکمیت لاندې او مثال که دته درغلي کوي ځینو په اصطلاح یا دوی ته کار کوي دا مناسبه نه ده ځکه هلته سیستم موجود دی که درملوک ده او که بله کمپنۍ ده دا راغلي دوی کار کوي نو راځو دې ته چې اوس څه پکار دی اوس دوی ته دا پکار دی چې که چېرته یې رایې ډېرې وړي پرېږدي دي هغه خپلې رایې به د دوی معلومې شي په اکثریت یې وړي که کمې وړي دي دوی د اجازه ورکړي د ټاکنو کمیسیون ته ناظرین زه چې څومره معلومات لرم دلته هم هره ورځ ناظرین ځي ګوره د ټاکنو کمیسیون ته پخپله ورته ولاړ دي په دې کونړ کې په دې نور ولایتونو کې دا به تل باقاعده په مرکز کې ورته ولاړ دی په نور ولایتونو کې دا چې بند کړي په نور ولایتونو کې ته اجازه ورکړي چې ستا په مخ کې دا رایې وشمېري او تا ته معلومات وشي چې تا څومره وړي خو خیر هلته به ستا زیاتې وړي هغه به کمې وړي دی وایي یو ګیله دا کېده وه چې د ثبات او همپالنې ټیم وایي چې ګوندې د ټاکنو کمیسیون کمشنران د ولسواس ټیم په پیسو اخیستي یا فشار لاندې دي یوازینی یو شخص چې دوی په اخیستو نه دي توانېدلي چې هغه مولانا عبدالله دی ما دا خبره وکړه ګوره ما دا وویل چې یو ادعاوي دي یو حقیقت دی خو تاسو پرېږدئ دا به معلومه شي په تېرو ټاکنو کې د پارلماني ټاکنو کې همدغسې وشول د کمشنرانو چا سره ډیل کړی او چا سره مصلحت کړی او چا نه روپۍ اخیستي سر یې کم سر ته ورسېده بله څارنوالیو کې ته معرفي شو که معرفي نه شو عدلي او قضایي ادارو ته دا خلک ګوره دا تاسو پرېږدئ چې دا څه کوي که چېرته خو ته پرې ثبوت پیدا کړه ثبوت پرې نه لري یو عبدالله دی خو دا مولانا عبدالله دی چې دا ډېرې چغې او فریاد کوي او نارې وهي دا هم د یو ټیم په ګټه لګیا دی هغه نور بې طرفه لګیا دی هغه خو هېڅکله د مطلق د یو ټیم په ګټه باندې کار شروع کړی تا د هوا عالم نو رسانۍ خبرې اورېدلې چې کله دولت ساز یاد کړی هغه مطلق د عبدالله دغه کوي دا بل مولانا عبدالله یو ټیم ملاتړ کوي او دا چې ګوره دا ټول بې طرفه ده مخکې چې د ننګ صاحب یادونه سیرت صاحب وکړه تاسو یې پرېږدئ چې دا خلک څه کوي زموږ هدف دا دی اول نه ګوره تا ته بهرنیان هم نارې وهي چې ټاکنو کمیسیون خپل کار ته پرېږده تا ته امریکا او اروپایي ټولنې او ټولو هېوادونو یو کار دلته دې سفیرانو خراب کړي چې دوی راغله د ایران سفیر اول رامنډه کړه مبارکي نو دا شکونه راوپارول که نه بیا پکې بل سفیر راغی پسې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله راغله پسې بل راغی پسې سناتوران راغله دا لوبه ګرمه شوه که اوس موږ ووایو په دې هم سترګې نه پټو چې لوبه اصلا د هغې خلکو ترمنځ ګرمه ده لوبه د اروپا او امریکا ترمنځ ګرمه ده هغوی به اوس هر یو غواړي چې خپل کاندید د پاکستان ترمنځ مثال پاکستان او د ایران او د روسیې ترمنځ هم ګرمه ده چې غواړي خپل خلک نه باسي دا خو اوس د افغانستان دی موږ ټول موږ ته معلوم دي څوک د چا سره دی څوک د چا دی موږ به پې زړه خپلو کې ځکه سره نه بدو ما وویل دا سیاسیون دي مخکې مې د میز نه هم سیرت صاحب ته وویل چې دا خلک به سبا بېرته همغه او ځکه دا سیاست دی مخالف دی که موافق د راضي به په دې میز به کیني که څوک د رښتیا هم د خدمت دی وطن ته تمه لري او هیله لري نو چا چې خدمت کړی هم دې خلکو ته معلوم دي
او چا چې د وطن سره خیانت کړی هغه خلک هم معلوم دي. تاسو راځئ دا وردا ټاکنو کمیسیون پرېږدئ، همدا ولس به راپاڅېږي دا وارې که چېرته د داسې ناقانونه فیصله یې پرېکړه وکړه په درغلیو باندې سړی راواسه، همدا ولس به راپاڅېږي په ګندګیو به د کمیسیون مشران وولي. داسې ولس نه زه د بمونو په باران کې د مرمۍ په باران کې روان یم، هغه په شیرزاد او په ایساره کې یا مثلا په چیره ګام کې یا په نورو نامنه ولسوالیو کې دا رایې ورکومه یا په نورو ولایتونو کې، او بیا زما په رایو باندې ملنډې وهل کېږي، دا خو مناسبه خبره نه ده. دا ولس به راپاڅېږي د خپلې رایو پوښتنه به کوي. ته چې راپاڅېږي د خپلې رایې پوښتنه کوې او غواړي، ولس هم پرېږده چې د خپل حق وغواړي، نو دا به خیر د ولس ته پرېږدو، دا به د حالاتو ته پرېږدو. د وخت نه مخکې یو زموږ او ستاسو تحلیل دی، یو د کمیسیون خبره ده. کمیسیون خپل کار ته پرېږدي. ګوره ما درته وویل دا چغه زه هم وهم، ولس هم وهي، دولت ساز هم وهي، خو دوی دا نه مني، کمیسیون نه پرېږدي خپل کار ته. نړیواله ټولنه هم چغې وهي چې پرېږدي چې دغه سړی څه کوي. که چېرته بیا مشکل پکې و یا مثلا درغلي کړې وه یا بل شی و، خو بیا به که انتخابات دویم پړاو ته ځي، که به هر ډول فیصله کېږي، که بیا مثلا د ملي یووالي حکومت په نامه یو حکومت رامنځته کېږي، دوه سره کار شی کېږي، هغه به کېږي. نو زما هدف همدغه چې خلکو ته باید مخکې د مخکې نه دغه ورنکړو، تشویش ورنشو. مننه خوشحاله سیرت صاحب. نو مخکې له دې نه چې ټاکنو کمیسیون نتیجه اعلان کړي، له وړاندې شکونه او یا پرته له ثبوته غږېدل، ولس چې دی یو ډول د مایوسۍ خواته وړي. ولس مایوسه شوی دی. ولس په دې کمیسیون باندې فکر نه کوم که نور باور وکړي. مخکې اتل صاحب محترم دا خبره یاده کړه چې د کمیشنرانو مخکې څه وکړل او اوس یې سرنوشت څه شو. اوس به یې موږ په سرنوشت څه وکړو چې موږ ته د فاضله موادو یو قراردادي د پارلمان راسته راوسته. د پارلمان رئیس کم د کمیسیون تاسې وګورئ چې په ټاکنو کمیسیون ته د ننګرهار ولایت پارلمان ته د ننګرهار ولایت په شمول د نور ولایاتو نه څه رقم خلک راغل، رایې چا واخیستې. بالاخره تکرارا همغه موضوع بیا ده چې د کمیسیون هم بې باوره دی، هم یې ظرفیت ټیټ دی. دا بایومټریک هم لا هم د وخت نه مخکې زما په نظر باندې دغه موږ تر دې کچې پورې د کمیسیون ظرفیت نه درلوده چې دومره به دوی توانېدلی وی. خو له بده مرغه دا هر څه چې دي اوس شوي دي. مخکې دی ویلې چې وخت له وړاندې دا نیوکې به موږ ناسمې وبولو. زه پخپله د یو انتخاباتي مرکز شاهد یم. زه لاړم د دولت ساز یو ناظر د مرکز د مدیر له لوري دغه ته د ثبت دغه ته کېناستې، د صندوق ته کېنول کېده چې ته راشه دلته موږ سره د مامور په توګه همکاري وکړه، کارت یې په غاړه کې. بیا ما هغه ملګري ته سپارښتنه وکړم چې وروره ته خو ناظر یې، ته دا پروسه ټوله د سوال لاندې راولي. مدیر د مرکز ته مې ویل وروره دا څه کوئ، دا ناظر دی، دا بغیر د نظارت نه نور حق نه لري، ته څنګه صندوق ته کېنې. یعنې تر دې اندازې پورې دا زما د سترګو لیدلی حال دی. ولسمشر څو ورځې وړاندې ننګرهار ته راغی په سفر باندې، ته پوه شوې د کومې موخې لپاره راغلی و. یو خبر به پرې جوړ شوی، اما تاسې په قصر کې ولیدل چې بغیر د دولت ساز د کمپاینرانو نه 10-15% خلک هم نور نه راغلي. د ننګرهار خلک نو دا د دویم راوند د امادګۍ لپاره یو کمپایني راتګ و چې دویم ځل لپاره تر دې اندازې پورې چې دولتي امکانات په دومره اندازه د دولت ساز په واک کې ورکول کېږي. همدا اوس په مکتبونو کې د تباشیر پیسې نشته دی. زه مکتبونو ته ځم، تباشیر پیسې نشته ځکه چې قراردادي ته روپۍ نشته دی. اما دومره روپۍ چې په دې کمپاینونو مصرف شو، دا په خپله یعنې وخت کې دا کارونه شوي دي. کمیسیون هم بې باوره دی، د ټیمونه هم دولت ساز هم په سرزورۍ کې ښکېل دی، نور ټیمونه هم هغه څه چې د ولس تمه دی هغې نه هم نه کېږي. دا هر څه ښه یو څه چې باید روښانه شي. سیرت صاحب په لومړي سر کې ما وویل چې دوه تنه مدني فعالان خو باس داسې مخ ته ځي لکه ته د ثبات او همپالنې ټیم کمپاینر وي. اوس په باس کې د ثبات او همپالنې ټیم له ادرسه غږېږي. اتل صاحب د دولت ساز ټیم کمپاینر و، اوس په باس کې د دولت ساز ټیم له ادرسه غږېږي. نو بیا نو چې څه ویل کېږي مطلقا یو بل ته وایي چې ته د همپالنې ټیم له ادرسه دفاع کوه، هغه به د ثبات د دولت ساز له ټیم له ادرسه دفاع کوي. صحیح ده. ښه، د ثبات او همپالنې له ادرسه زه نه یم غږېدلی کله،
بیا ستاسې خبرې یعنې دا بحث د دوو ټکټونو خواته صاحب رایه به زما حق و چې زه رایه چاته ورکوم د ثبات او همپالنې د ټیم له ادرسه ما یو ځای کې تر اوسه په ګردي میزونو کې ګډون نه دی کړی رایه زما حق ده چې زه رایه چاته ورکوم مګر حقیقتونه باید وویل دا حقیقتونه دي ما د ثبات او همپالنې ټیم هم که سبا ته یو غلط حرکت کوي دا اوس ما ته ویل دا څومره د کېږي تصویرونه د چا په فیسبوکونو خپاره کېږي تصویرونه هغه ورځ د لرګیو سره د ثبات او همپالنې زه په ثبات او همپالنې عبدالله باندې نیوکه لرم چې محمد عبدالله د ولې یو لوري ته ډېر دغه کوي زه د ثبات او همپالنې ټیم په نمایندګۍ نه غږېږم هغه څه چې حقیقتونه دي هغه باید برسېره شي بله تشکر نو وبخښئ زه لکه مخکې چې د سیاسي تفاهم ونه شي ما په خپلو خبرو کې د سره د ډاکټر عبدالله نوم نه دی اخیستی او د ثبات او همپالنې ما عمومي خبره کړې ده کمیسیون باندې زموږ اعتراض ویل که د دوی اعتراض هم ما وویل که په ځای دا د پرېږدي کار ته زه هم نړیواله ټولې خبرې ما وکړې دلته چې موږ ناست یو ستا خبره زموږ دفترونه او کمپایني هلې ځلې او منډې ترډې هغه لاړې په خپل دغه باندې راځو د سیرت صاحب مطلق څو وار ولسمشر یاد کړه مثلا یا دولت ساز ټیم یاد کړه تېرو ورځو کې هغه راغلی غونډه وه دې غونډه کې زه د یو ځوان په توګه یو مدني فعال په توګه ما ګډون کړی مګر داسې خلک یې راغوښتي وو چې هغه ځینې حرج و مرج مخکې راغلي وو ته شاید سیرت صاحب شاهد وي چې ولسمشر راغی او ځینې خلک خودسرانه سټیج ته پاڅېدل او هلته ځینې خبرې وکړي چې په ولسمشر ښې ونه لګېدې د دې په ځای چې هلته ووایي چې مثال زما دا لومړیتوبونه دي دا دي یعنې دلته موږ ته نه وویل شوي چې د احمد دې راشي محمود دې راشي موږ په مشوره مثال ځینې ملګري لاړو هلته چې ما ولیدل زیاتره ګوره اوس دا خبره دلته هم کوي زیاتره پاڅونوال وو هغه پاڅونوال چې مثلا د دای سره په جګړه کې دوی ښکیل او دوی میړانه کړې وه هغه یې وستایل او دغه خلکو یو نیم کې پکې داسې قومي مشرانو ښه دا ملک عثمان چې خبرې وکړي مثال ځینې نورو خبرې وکړي هلته علما کرام وغږېدل دا ټول سړی داسې فکرونه کې ټول په شمار سل کسه راغلي وو که نه که اوس موږ هر شی منفي خواته وړو دا ما ویل بېانصافي ده راځم په حقایقو به سره سړی وغږېږي زه خو دغه ټیم کې وم خو اوس یعنې زه خو ته ښه ما کې یو کار دی خو ته ښه ویم بدو ته بد ویم که دې دولت ساز هم درغلي کړي خو زه هم پرېږده دا ټاکنو کمیسیون چې دا د دولت ساز لکه دې اتل ورته درغلي کړې ده زما دا څېره به د خلکو ته بربنډه شي چې ما چېرته درغلي کړې دا زما څېره به دا خلک وګوري چې ما څومره منډې تړې وهلې او بالاخره مې خپل دغه ته ټیم ته په درغلیو باندې دا ورساو یا مې کامیاب کړم یا مې ورته رایې واچولې او داسې هم نشم ویلی چې لکه سیرت صاحب وویل دا سړی مطلق دا نشي ردولی چې یو ځای کې د یو مامور ناست وي او هغه د سپین باز وي که نه او یا د ملایکې تا راوسي هغه دې کېنولي خو هر چا په هر ځای کې چې وسه شوې ده ته څه وایې چې دا نور د تورسن کمپاینران یا مثال نور یادوم چا نوم به نه اخلم هغوی به درغلي نه کړي افغانستان داسې یو هېواد خو نه دی چې اوس پکې مطلق شفافیت رامنځته شوی دی په هره برخه کې دا خو ما او تا ته معلوم دی په هره برخه کې اوس هم ستونزې شته مشکلات شته دی دا دومره تا مخکې د بودیجې خبره وکړه 90 میلیونه ډالر سږ کال ولسمشر خپل اعلان وکړي چې د خپلې د ملي بودیجې نه دولتي بودیجې نه دې ټاکنو کمیسیون ته ورکړي دي 15 کاله وروسته هغه بیا هم دا وویل چې 15 کاله وروسته به موږ هېڅ د نړۍ هېڅ یو هېواد ته محتاج نه یو چې ما ته پیسې راکړي زه پرې ټاکنې وکړم ګوره دا هم یوه لاسته راوړنه ده که اوس په دې حقایقو سړی سترګې پټې کړي دا بېانصافي ده دا پیسې به بیرته بیا زاو ته لکه ما او تا چې په دې مدني فعالیت کې مبارزه کوو دغسې ولسمشر د خپل ولایت دپاره کار کوي د خپلې ولسوالۍ ته خپلې سیمې ته کار کوو او کچکول هم په لاس کې نیولی دا تا څومره معرف سره څومره هلې ځلې وکړې خواري دې وکړه دا خو د دوی نوم دپاره نه ده کړې موږ لګوي په بله برخه کې مثال ولسمشر هم کند کچکول په غاړه دی د پیسې راټولې چنده راټولې د خوار ولس دپاره نو راځي په دې باندې خبره وکړو چې حق ته حق ووایو باطل ته باطل ووایو که اوس مثال زه د هغه ننګه وکړم ما خو وویل که دا دولت ساز هم دا جرم کړی دا جرم دی که دا درغلي کړي دا درغلي ده دا باید لکه ما مخکې یادونه وکړه هو زه هم د دې مخالف یم سیرت صاحب چې ولې ما هغه پاک او سپېڅلي کاندید ته چې ما غوښتل چې دی باید راشي او تام غوښتل تا رایه م ورکړې ده ما ورته کمپاین کړی تا په پارلماني ټاکنو کې هغه کمپاینران پاتې شو دا خلک د مفسد کمیسیون راوځي چې اوس هغه د فساد په تور باندې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي دغه ویره موږ سره هغې وخت کې موجوده وه چې پاک خلک به پاتې شي او ناپاکه خلک به قراردادیان ستا په اصطلاح دا به راشي همدغسې وشول چې هلته به په تشنابونو کې ګل په مخ دا پیسې ورته وشمارل شو دا ورکړې شو همدې زما وکیلانو ته او دوی دا سړی پارلمان ته د ریاست چوکۍ ته راوسته دا زما هم په دې ولس نه لورېږي نه مې پیرزو کېږي اوس هم وایم داسې ناپاکه ولسمشر چې راځي زما د ولس په اراده باندې زما د دې هېواد په ارضي تمامیت باندې زما د مثال د پوځ زما په د دې خوارې خاورې د دې
د ولس په سرنوشت باندې لوبې کوي ځان موقف ته رسي په درغلیو دا ولسمشر زما ولسمشر نه دی زه اوس هم د دې مخالف یم په پاکو رایو باندې راشي چې هر چا رای وړي خو پرېږدئ لطفا اجازه ورکوي ټاکنو کمیسیون ته نړیوال ناظرین به کې د ازبرای خو د هغوی ته اجازه ورکړي نړیوال ناظر به کې د ټیمونو ناظرین دوی ته اجازه ورکړي هېڅ داسې یو دلیل وجود نه لري خو که دولت ساز باندې دوی اعتراض لري خو هلته دې ورته ووایي چې دا ورقې دې راواخلې ودې وایي پریس کنفرانس دې ورکړي چې دغه مواردو باندې دوی دلته درغلي کړي دا کړي دا خو دوی وایي مثلا که دوی دولت ساز دا لري چې دلته دا کار شوی دوی دې دا رسنیزه کې دا موضوع دغه لکه تا چې مخکې یادونه وکړه ما اندېښنه وښوده پاڅون صاحب هم وښوده چې نړیوال بهرني لاسونه یا استخباراتي کړۍ دلته کار کوي او داسې به هم نه وایو چې په دې 11 کاندیدانو کې څوک د چا دی څوک د چا دی ټولو ته معلوم دی دلته هغوی هم کار کوي په هر قیمت چې کېږي دلته ایران نه غواړي چې ستا د ایران زعفران د شاته شي او د افغانستان زعفران د په نړۍ کې په لومړي مقام یې هغه دا نشي زغملی هغه ازبکستان ترکمنستان او تاجکستان نه غواړي او ترکیه چې ستا قارین په دوبۍ کې نړیوال په هند کې نړیوال مارکیټ وګټي ستا همدا وچه میوه د نړیوالو بازارونو ته لاړ شي د دې ګاونډي په زړه باندې هېڅ هم نه ځایږي راځئ زما خو هدف دا دی چې دوی باید یو موټی شي او د دې خلکو په وړاندې باندې ودرېږي چې دا زما هېواد دی زما ولس دی زما خاوره زما زړه پرې خوږېږي نو په دې خاطر باندې زه دغه ته تیار یم د ټاکنو کمیسیون پرېکړې ته وله به دا هېواد جوړ شي او که ته په یوه روان یې زه په بله روان یم دا هېواد خو هم د بدبختۍ دغه ځای ته راورساو چې نه ته زما منې او نه زه ستا منم و چې ته وایې چې زه یم او زه وایم چې زه یم او نه به ته یې نه به زه یم نو همغه کانه د وروره که یو بل ته غاړه کېږدو پایلې ومنو او تسلیم شو د خپلو دغه ته ناکامۍ ته هر ټیم کې زه د چا بیا نوم نه اخلم افغانستان خپله جوړه بالاخره سیرت صاحب وروستۍ لاره به څه وي مخکې نیوکه همدا وشوه په ما زما غوښتنه همدا ده چې ټاکنو کمیسیون دې خپل کار ته پرېښودل شي هم د دولت ساز فشارونه ترې لرې شي هم هغه نور نمایندان چې په کمیسیون کې کم کمیشنر باندې فشار لري هغوی د هم له فشار لاس واخلي د نورو نمایندانو حق دی چې مدني حرکتونه وکړي اما په مدني ډول غوښتنه مو دا ده تمه مو ترې هم دا ده که چېرته دغه د کمیسیون خپلواکي تثبیت نه وي همداسې د فشارونو لاندې اوسي نور نمایندانو ته یې ښه د حل لاره ده دلته نړیوال ناظرین هم شته مشاهدین شته دي دوی د خپل مدني حرکتونو ته دوام ورکړي د قانون په چوکاټ کې تر هغې حقدار ته وسپارل شي تشکر بالاخره ولس څه وکړي نو ولس د قانون ملاتړ وکړي ولس دې هم د دې ملاتړ وکړي چې کمیسیون د خپلواک پاتې شي او هغه څه چې کمیسیون په استقلالیت کې اعلانوي ولس د دغه ملاتړ وکړي او که چېرته کمیسیون لکه اوس چې د فشارونو لاندې ده په همداسې د فشارونو لاندې اوسي ولس دې باید د کمیسیون په مقابل کې ودرېږي او هغه څوک چې په مختلف ډول فشارونه غواړي د هغو په مقابل کې ودرېږي موږ چې رایه ورکړې که احمد ته م رایه ورکړې که محمود ته م رایه ورکړې لکه مخکې چې اتل صاحب ویلې زه د دې خبرې کلک طرفدار یم موږ چې رایه ورکړي د دې لپاره م رایه ورکړي چې دلته ډیموکراسي تمثیل شي دلته موږ د آزاد او شفاف او عادلانه ټاکنو له لارې یو منتخب راتلونکی حکومت ولرو دا که ولسمشر غني راځي که تورسن راځي که حکمتیار راځي که ډاکټر صاحب عبدالله راځي که بل راځي که هر څوک راځي خو زموږ د شفافو رایو د اکثریت رایو له مخې هغه څه چې د ټاکنو قانون دی چې 50 جمع یو باید پوره کړي د هغې له مخې د راشي زموږ راتلونکی ولسمشر دی او کمیسیون دی هم د حق لپاره کار وکړي او شفافیت دې په نظر کې تشکر ډیره مننه ننګرهار دوه تنو فعالانو ښاغلی برهان الدین سیرت صاحب او همدارنګه نقیب احمد اتل صاحب د دواړو ښاغلیو نړۍ مننه کور مو آباد چې راغلی بحث مو ګډون وکړ ډیره مننه د انعکاس راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو نننی بحث هم دلته پای ته رسیږي الله